والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. کتاب ریاض صالحین یو سلو نسم باب شروع باب په د دې کې چې د کمیس او نستونو او د لنګ اوږدواله په دې باب کې دریم نمبر حدیث دی. ابي هريره رضی الله عنه روایت ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: لا ينظر الله يوم القيامة، الله رب العالمين بورس په قیامت ونګوري الى من جر ازاره بطرا، هغه چاته چې هغه خپل لنګ د تکبر د وجنه ځان پسې راکاږي. تکبر د وجنه خپل لنګ هغه ځان پسې راکاږي او دا رواني او د ځان نه تعجب کوي. دې کس ته الله تعالی ونګوري. دا بل روایت ته د ابي هريره دی. نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت کې د الله پیغمبر فرمایلی دي: ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. روایت د بخاری ده چې الله پیغمبر فرمایي د چا چې د ګټکونه لنګ کته شو نو دغه سړی دا په اور د جهنم کې. ففي النار دو معناګان دي. و معنا دا چې دا سړی په اور د جهنم کې دغه ګناه په وجه باندې چې خپل ګټکونه دا لنګ کته کړی دی او پیسې کته کړی دي. یا معنا دا ده چې ففي النار دا کومه حصه چې ګټکونه دا خپل پرتوک کته کړی دی او پیسې کته کړی دی او لنګ کته کړی دی، دغه حساب الله تعالی ول په اور د جهنم کې غورځي او الله تعالی به د سړی په اور د جهنم کې ور دغه حصہ سوزي. ابن ماجه روایت کې راځي امام ابلانی ټیک کړی دی، صحیح کړی دی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفیان بن ابي سهل ته ویل: یا سفیان دا خبره واوره، سفیان دا خبره واوره، لا تسبل ازارك فان الله لا يحب المسبلين. دا پرتوک د مکه تا کوا، دا لنګ د مکه تا کوا د ګټکونه، یقینا الله تعالی دا هغه چا سره مینه نه کوي چې هغه ګټکونه خپل پرتوک کته کوي او پیسې کته کوي او لنګ کته کوي. دا بل روایت ډېر ویل روایت ته ابو ذر رضی الله عنه روایت کوي يرحمك الله. د نبی صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر فرمایلی دي: ثلاثه، درې کسان د الله پیغمبر فرمایي، درې قسم خلق دي، لا يكلمهم الله يوم القيامه. درې قسم خلق دي او درې قسم خلقو د پاره څلور ځایګانې د الله پیغمبر ذکر کوي. یو بدی خلقو سره الله تعالی ورځ په قیامت باندې خبرې ونه کی. دویم دا چې ولا ينظر اليهم، الله به ته رحمت په نظر ونه ګوري. ولا يزكيهم، الله به دوی د ګناهونو نه پانه کی. ولهم عذاب الیم، سلورم دا چې د خلکو لپاره به دردناک عذاب الله تیار کړی. الله یې په دردناک عذاب باندې الله تعالی دغه شانته هغه تعذیب ته الله ور کوي. نو دا ابو ذر وی قال ابو ذر وی فقرأها رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث مرار. دا الله پیغمبر دا خبره درې پیره تکرار کړه چې درې قسمه خلک دي، الله به سره خبرې ونه کی، الله به ورته هم نه ګوري، الله به هغوی د ګناهونو پاکم نه کوي، والله به درناک عذاب ورکړي. د الله پیغمبر دا خبره درې ځل تکرار کړه. قال ابو ذر، ابو ذر ویل: خابوا وخسروا، دا کسان تاوانین دي، تباہ او برباد او تاوانین دي. اے د الله پیغمبره من هم یا رسول الله، دا خلک څوک دي؟ دا څلور قسمه صداګانې چې وته دي او درې قسمونه خلک دي، دا څوک دي د الله پیغمبره؟ قال د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل: اسم المسبل، اول هغه کس چې خپلې پیسې د ګټکونه کته کوي. المسبل اول نمبر هغه سړی چې هغه خپلې پیسې د ګټکونه کته کوي. موږ تاسو نه وړه ګناه معلومیږي، څونه په وړو کې نیت ته موږ تاسو ګورو، او نن سبا ځوانان خو معاف دي. په لاره باندې تاسو وګورئ، تاسو سره څوک ملاویږي، تر چا سره کینی، تر چا سره پاتې، ته وګوره چې دا څومره خلک په دې ګناه کې داخته دي. دویم دا چې والمنان هغه سړی چې هغه د خلکو سره نیکی وکړي بیته هغه ور باندې زبادي ځان په اوچت ګڼي او هغه خلکو ته پاتې راولي او ځان دغه شان ته اوچت ګڼي او خلکو ته خپل نیکی نه ځکه هغه ورته بار بار یادوي. دریم دا چې والمنفق سلعته بالحلف الكاذب،
دریم قسم هغه سړی چې هغه خپله سودا د دروغو په قسم باندې خرڅوي شی خراب دی دیسي دی خپله نه دی خوښ خپله نه دی خوښ خو په دې کې لالچ داره چې ګټه به ډېره وکړي دغه اخیستونکي ته قسم ورکوي او هغې ته اعتماد په قسم باندې پیدا کوي چې زما د قسم وي چې دا شیز ګوره اوریجنل دی زما د قسم وي چې دا شیز ما ته په دې ریټ راغلی دی او د تا نه کټه زه ډېره زیاته کمه کومه دا روایت د مسلم دی محترمین دې روایتونو دا معلومیږي چې دا خبره ډېره زیاته سخته ده باب هم د دې دی چې څوک د تکبر د وجې نه جامې کته کوي لنګ کته کوي پیسې کته کوي دا سړی ګوره د الله نه دی خوښ د الله ورسره بایکاټ د دې دی چې الله د خطرناکې سزاګانې تیار کړي دي الله به ورته هم نه ګوري الله به ورسره خبرې مو نه کي الله به ورته ګناهونه معاف نه کي الله به ورته درناک عذاب ورکړي د خپلو بچو باندې په خپلو انډیوالانو باندې په خپله معاشره کې که موږ او تاسو زور نشي کولی یادونه خو کولی شو امر بالمعروف نیکۍ باندې حکم منع د بدۍ نه دا ور مسلمانانو باندې واجبه ده او لازمه ده نن سبا هغې ته څوک نه ګوري الله دې د هر قسم ګناهونه زموږ او ستاسو ساتونه وکړي الله دې موږ او تاسو ته په نیک عملونو باندې دغه شان ته